السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د امریکې د انتخاباتو نه پس که چېرې په دنیا کې دویم اهم ترین انتخابات شوي وي نو هغه د جرمني انتخابات دي. جرمني انتخاباتو کې کرسچن ډیموکریټک یونین او کرسچن سوشل یونین یو اتحاد دی د دوو پارټو، هغوی برتري ترلاسه کړې ده. دا انتهایی قدامت پسند سختدریزه جماعتونه دي او دوی په دې کې برتري ترلاسه کړې ده. کوم چې د دوی امیدوار دی فریډریک میرز، هغه هم یو ډیر زیات کنزرویټیو ذهن لرونکی یو کس دی. د هغه وینا ده چې موږ له به د یورپ دفاع مضبوطول وي او موږ له به د امریکې نه ازادي ترلاسه کول وي. د امریکې نه د جرمني د ازادۍ ترلاسه کولو مقصد څه دی په دې ویلاګ کې به د دې هم خبره کوم. خو د ټولو نه اهم خبره فریډریک میرز چې کوم دی کړې ده هغه د ناټو په اړه کړې ده. ناټو په اړه هغه وایي چې د نیټو متبادل به موږ له کتل وي او د یورپ چې کوم سیکیورټي ده، ډیفنس دی، دفاع ده، دا به موږ له مضبوطول وي او د نیټو نه به موږ له ځان خلاصول وي. کتونکو د دې مقصد څه دی؟ د نیټو نه دوی ولې ځان چې کوم دی وباسي یا نیټو ولې ماتول غواړي؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې کله نه د امریکې انتخابات شوي دي، د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو شمېر پالیسۍ چې کوم دي هغه بدلې کړي دي. په کې یو نیټو هم ده. ډونالډ ټرمپ چې کله په اول ځل په اقتدار کې یعنی اولنی دور حکومت کې هغه به بار بار دا خبره کوله چې دا نیټو تنظیم چې کوم دی د امریکې باندې انحصار لري، په دې باندې ډیپینډنټ دی په ډیرو معاملو کې. په هغه وخت کې به ویلو شو چې تقریبا 90% نیټو چې کوم دا په امریکې باندې منحصره ده. اوس چې کوم دی تازه ترین اپډیټس دا دي چې نن سبا تقریبا د 48 نوالې تر د 50% پورې نیټو د امریکې محتاج ده. یعنی نیټو چې $100 خرچه کوي نو په دې کې $50 امریکا ورکوي. نو د ډونالډ ټرمپ دا پالیسی ده چې د نیټو نور هیوادونه چې کوم دي دوی د خپل جی ډي پي نه څه لږ ایسا سیوا کوي او تقریبا 15% د جی ډي پي ایسې د سیوا کوي. یعنی د نیټو نورو ملکونو ته دا درخواست کړی دی، دا هدایت کړی دی چې تاسو د خپل جی ډي پي یو برخه د نیټو لپاره ورکړئ چې په امریکې باندې د نیټو د اخراجاتو بوج کم شي. کتونکو ډونالډ ټرمپ دا وایي په کولاو ډول باندې چې د نیټو دا باقي ملکونه چې کوم دي دوی د تقریبا 15% د خپل جی ډي پي برخه نیټو له ورکړي، یعنی د نیټو د اخراجاتو لپاره دی ورکړي. تیر کال د نیټو د هیوادونو یو اهم میټینګ هم شو. په هغې کې دغه ملکونه یا د نیټو ممبر هیوادونه چې کوم دي دې ته سلا شو چې کم از کم به مونږ 2% د خپل جی ډي پي یعنی چې کم زموږ مجموعي پیداوار دی د ملک د دې به 2 برخې مونږ نیټو له ورکو او دغه رنګ د نیټو چې کوم اخراجات دي دا به موږ مخ په وړاندې بوځو. کتونکو د دې جماعت په اقتدار کې د راتګ به څه اثرات په یورپ باندې دا اثرات دي چې نن سبا د یوکرین جګړه په ختمېدو ده. چې د یوکرین جګړه ختمه شوه نو د امریکې او د روس چې کوم تنازعه وه هغه هم کمه شوې وه، هغه سړه جګړه چې کوم وه هغه کمه شوې ده او د نیټو د موجودیت چې کوم یو جواز و، یعنی چې کوم د روس لپاره دوی به وایي چې به د روس نه به موږ غیر چاپیره انسرکل کیږو نیټو فوجونه او د امریکې فوجونه او دغه رنګ نور اتحادي هیوادونه چې کوم دي نو د هغه معاملې چې کوم هغه ختم شولې. اوس د ډونالډ ټرمپ پالیسي دا ده چې د روس سره تعلقات قایم کړي. نو د نیټو چې کوم جواز دی نو موږ ته داسې ښکاري چې هغه هم ختم شوی دی. نو اوسنی چې کوم یعنی راتلونکي چې کوم چانسلر دی د جرمني فریډریک میرز هغه په واضحه تور وی چې موږ له به د نیټو نه ځان خلاصول وي او دا یو داسې اس دی چې دا ورځ تر بله په مړ کېدو باندې دی، د مرګ نږدې دی. نو موږ له به د دې متبادل لټول پکاري. د نیټو متبادل به د یورپ لپاره سوي ځکه چې په یورپ کې 3 ملکونه یا 4 ملکونه ډیر زیات مالدار ملکونه دي. په کې د ټولو نه اول جرمني دی، د هغوی چې کوم جی ډي پي ده هغه 6.1 کرب ډالر ده. د دې نه علاوه چې کوم فرانس دی د هغوی جی ډي پي 4.3 کرب ډالر ده. دغه رنګ د برطانیې جی ډي پي چې کوم ده هغه 3.1 کرب ډالر ده. یقینا چې دا 3 اکانومیز رایوځای شي او دوی یو فند قایم کړي، یو سیکیورټي یا ډیفنس معاهدې ته ورسي، نو دوی یقینا چې د یورپ اخراجات چې کوم دي دا پوره کولی شي. کتونکو د اوسني هیوادونه چې کوم دي یعنی اوسني حکومتونه چې کوم دي په یورپ کې د دوی
دوی سره غټه یاره دا ده چې د روس عزایم چې کوم دي دوی دا ګڼي چې همیشه توسعه پسندانه عزایم لري، نو لهذا که امریکا زموږ نه وروسته شي او امریکا موږ له مزید فنډونه نه راکړي نو سبا له به موږ د روس ښکار شو او موږ به د روس په دایره اثر کې راشو. نو دا د یورپ یعنی د جرمني او دغه رنګ د فرانس او بلجیم د ایټلی د دې ملکونو دا لوی خدشات دي چې هغه مخ په وړاندې تاسو وینئ چې په اخباراتو کې او په ټي وي چینلو باندې مخې ته راځي، یعنی د روس نه چې کومه خطره ده دوی دا ډیټر کول غواړي، د دې مقابله کول غواړي. هم دا وجه ده چې د فرانس صدر او دغه رنګ نور د نیټو چې کوم ممبر هیوادونه دي خصوصا جرمني دوی دا فکر وړي دي چې د یورپ د مستقبل لپاره د یورپ ته تحفظ لپاره به موږ یو فوجي اتحاد یو عسکري اتحاد قایمول وي. د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د دې پارټۍ به چې کوم غیر ملکي تارکین وطن دي د هغوی لپاره به پالیسۍ څه وي. داسې ویل کېږي چې کرسچن ډیموکریټک یونین او کرسچن سوشل یونین چې کوم دی دوی د تارکین وطن لپاره لږه نرمه ګوشه لري، خو د دوی چې کوم اپوزیشن دی هغه ډېر سخت دي. هغوی دا وایي چې مکمله توګه چې څونه امیګرنټس دي په یورپ کې او خصوصا په جرمني کې دا د په مکمله توګه ایکسپیل کړی شي، بېدخل کړی شي. کتونکو د ننني ویلاګ دویمه برخه زما سره ده، هغه د صدر ډونالډ ټرمپ ډیر اهمترین سټیټمنټ راغلی دی، ډیر اگر چې ډیر مضحکه خیز هم دی. هغه وایي چې کله زه په افغانستان کې د طالبانو په لاس کې امریکایي وسلې وینم، هلته د امریکایي ټینکونه وینم، ګاډي وینم او دغه رنګ ټرکونه وینم او وسلې وینم او چې کوم نایټ ګوګلز دي، نایټ ویژن ډیوایسز دي دا وینم، نو ماله ډیره زیاته غوسه راشي. او طالبان چې کوم دي دغه وسلې او دغه سازو سامان چې کوم دی اسلحه دا د ټول موږ ته واپس کی، ځکه چې مونږه امریکې د طالبانو په اقتدار نه راتګ نه راپدې خوا چې کوم دی افغانستان له 3.15 ارب ډالر ورکړي دي. کتونکو دا د ډونالډ ټرمپ موقف دی، هغه وایي که چېرته مونږ ډالر ورکو نو افغانستان طالبان د ولګي دغه وسله دی هم مونږ له راکړي. خو بل خوا چونکې دا ډسکشن څو ورځې مخکې شروع شوی دی، په دې کې د افغان طالبانو موقف هم راغلی دی. هغوی دا وایي چې مونږ په دې وسلو کې هیڅ یو ټوپک یا هیڅ یو ګاډی یا ټرک ورکولو ته تیار نه یو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې ډونالډ ټرمپ ولې دا خبره کوي، ځکه چې دا په دې وجه کې چې د افغانستان په امریکا کې او په یورپ کې تقریبا 9 ارب ډالره اساسه چې کوم ده دا فریز ده، د طالبانو اقتدار کې راتګ نه وروسته دا اساسه هغوی فریز کړې ده. په دې کې تقریبا 7 ارب ډالره په امریکا کې دي او تقریبا 2 ارب ډالر په یورپ مختلف ملکونو کې هغه فریز پرتی دي. په دې کې امریکې د هفتې به تقریبا 40 میلیون ډالر جاری کول او دا ټول اماونټ چې راوځي شي نو دغه 2-3 کاله کې چې کوم دی دغه 3.5 ارب ډالر جوړیږي. نو صدر ډونالډ ټرمپ په دې غوسه دی چې بی دا پیسې ولې افغانستان ته ځي، حالانکه دا پیسې د افغانانو دي او امریکې په زور زبردستی باندې قبضه کړي دي او فریز کړي دي. کتونکو دا پیسې اول راشي په سویټزرلینډ کې چې کوم افغان ټرسټ قایم دی هغې ته راشي او هغه ټرسټ په ذریعه باندې د مختلف ان جی اوز په ذریعه باندې او د دې نه علاوه چې کوم یو اس ایډ دی یا د اقوام متحده ځیلي ادارې دي د هغوی په ذریعه باندې په افغانستان کې لګي. خو ځینې خلک دا خدشات لري چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ورځي. په دې کې اگر چې ډېر زیات حقیقت نشته، ځکه چې د افغانستان مختلف بینکونو په ذریعه باندې دا پیسې لګي. د دې نه علاوه زه به لږ د دې خبرې وضاحت وکړم چې امریکا ولې دا وایي چې موږ به افغانستان ته دا پیسې نه جاري کوو او چې کوم دی افغانستان کې یو داسې حکومت دی او هغه حکومت دی او د زنانو او د تعلیم، اگر چې د زنانو تعلیم او د ښځو چې کوم حقونه دي دا خبرې د امریکې صحیح دي، خو بیا هم دوی وایي چې بهی هلته زموږ وسله ده نو دا باقي پیسې مونږ نه ورکوو. کتونکو د دې ټولې معاملې چې کوم دی تاسو ګورئ چې د امریکې صدر څومره یو لالچي انسان دی، هغه $1 باندې او 1 ارب ډالر باندې، یعنی چې د کوم ملک نه څومره هم ډالر هغه بوت کړلې قبضه کړلې نو د هغه چې کوم هغه لوږه ده او هغه تنده ده د دولت لپاره هغه به کمه نه شي. خو همدغه وجه ده چې د امریکې په بینکونو کې او دغه رنګ د یورپ په بینکونو کې تقریبا 9 ارب ډالر د افغانانو پرتې دي، هغوی منجمد کړي دي او اوس وایي چې د طالبان دی دا وسله موږ ته راکړي، کوم چې یو ناممکن غوندې ګام دی. د دې سره تړلې ده دا شرط چې بهی دا وسله دی موږ ته راکړي نو دا باقي اماونټ چې کوم دی دا به موږ ریلیز کول شروع کړو. خو د دې بنیادي مقصد دا دی چې د افغانستان دا 9 ارب ډالر چې کوم دی په دې څه طریقې سره امریکا او دغه نور یورپي هیوادونه قبضه وکړي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.